سلامونه. طالبانو تیره اونۍ 291 افغان امنیتي ځواکونه شهیدان او 550 نور ټپیان کړي دي. د ملي امنیت شورا وایي تیره اونۍ په تیرو 19 کلونو کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي ترسره کېدو له اړخه تر ټولو خونړۍ وه. له حکومت څخه د رسنیزو فعالانو د پرلهپسې غوښتنو وروسته حکومت پریکړه کړې چې د ټولنیزو رسنیو په قانون کې د اوس لپاره تعدیل رانشي. د بهرنیو چارو وزارت ایران ته د حنیف اتمر د سفر پر مهال د افغان کډوالو د وضعیت د ښه کېدو په اړه د کابل او تهران ترمنځ د موافقې خبر ورکړی دی. افغانستان سره مرسته شوې د مصنوعي ساه اخیستلو 22 ماشېنونه پاکستان ته قاچاق شوي دي. د پژواک اژانس موندنو ښودلې چې دا ماشینونه په داسې حال کې قاچاق شوي چې هیواد کې ناروغان د اکسیجن نشتون له امله مري. او وسلوالو په پکتیا ولایت کې افغان سیک تښتولی دی. د دې ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې دغه سیک څمکنۍ ولسوالیو ته د یو درمسال د بیا رغونې کارونو د لیدو لپاره ورغلی و چې د وسلوالو له لوري تښتول شوی دی.